د صحابانو د ایمان د داستان 15مه برخه. د صحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقد الواقدی، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. د صحابانو د ایمان داستان د 15مه برخې. محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله بایاست او د ژوند په ټولو چارو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. موږ په تېر 14مه برخه کې دا واورېدل چې مسلمانانو او کافرانو لښکرې مدد سوي. د کفارو له لښکر څخه یو پهلوان، یو غټ پهلوان راووت. هغه د مبارزې غوښتنه وکړه. په دې وخت کې روماس ووت. روماس له لږ مقابلې وروسته زخمي شو، بیرته لښکر ته راوګرځېد او همداسې قیس وروت. قیس هم له لږ مقابلې وروسته خپله توره مات شو او بې تورې پاتې شو. په دې وخت کې عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنه ورغی. عبدالرحمن قیس ته وویل: ای قیسه، ته ډېر ستړی شوی، ته آرام وکړه، ما او دوی وګوره چې څنګه مقابله سره کوو. عبدالرحمن برید وکړ، اول ځل یې هغه په سینه کې وواهه، تر شا یې نیزه ووتله چې له ده سره یې خبرې کولې او پر ځمکه راپرېوت. پاتې دوه رومیانو چې کله خپل ملګري ته وکتل، پر عبدالرحمن یې حمله وکړه. قیس بن حبیره وغوښتل چې د عبدالرحمن مرسته وکړي. عبدالرحمن ورته وویل: زه تا ته رسول الله او ابوبکر روی شفیع کوم چې تنها مې ورته پرېږده. که زه شهید شوم، ته به ثواب کې راسره شریک یې، او حضرت عایشې ته مې سلام وایه چې زه ستا له خاوند او پلار سره وصل شوم. زه 13مه برخه له همدې ځای پیل کوو. قیس بیرته شاته شو او د ده کارنامې ته حیران پاتې شو. عبدالرحمن پر لومړنی پهلوان برید وکړ، په نیزه یې وواهه، د نیزې څوکه یې په زغره کې ونښتله. نوموړې نیزه پرېښوده، تورې ته یې لاس کړ، پر خپل رکاب کې ودرېد، تورې وار یې پرې وکړ او رومي یې په منځ دوه ځایه کړ. درېیم پهلوان چې کله د عبدالرحمن دې بهادرۍ ته وکتل، د حیرت ګوته یې په غاښ ورته ونیوله. عبدالرحمن چې کله ده ته ځیر شو، پهلوان یې د غفلت په حال کې ولید، پر هغه یې هم وار وکړ، پر سر یې وواهه، پر ځمکه یې قرار کړ. رومیانو چې کله خپلو ملګرو ته وکتل، په خپل منځ کې یې سره وویل: دا عرب کټ مټ شیطانان دي. امام واقدي وایي: ماهان چې کله د عبدالرحمن په عمل خبر شو، خپل قوم ته یې وویل: بادشاه تاسو ته د دې قوم په اړه خبر درکړی و. زما د مسیح په حقیقت قسم وی، که اجتماعي برید ورباندې ونه کړئ، د سر سړي به در کې ودروي. راوي وایي: یو جنرال راغی، ماهان ته یې په غوږ کې اوږده قصه وکړه، وروسته ورڅخه لرې شو. د ماهان مخ تک زیړ واوښت او د ګونګ په ډول یې خوله پټه کړه، څه یې ونه ویل. خلکو له ماهان څخه د جنرال د پټو خبرو پوښتنه وکړه، خو ده ځواب ورنه کړ. راوي وایي: ما ته هغه چا دا خبره وکړه چې له جبله بن ایهم څخه یې په دې اړه پوښتنه کړې وه او ویلي وو. کله چې ماهان د خپلو 3 پهلوانانو په وژلو خبر شو چې یو پکې د هرقل د دربار وتلی جنرالو، نوموړي وویل: دوی پر تاسو بریالي کیږي. جنرال راغی، ماهان ته یې په غوږ کې وویل: ای ملکه، حق هم دا ده چې تا وویل. ما نن شپه خوب ولید چې د اسمان له لوري داسې خلک ځمکې ته راکوزېږي چې پر ابلقو اسونو سپاره او په وسلو ښه سمبال وي، د دې عربو شاوخوا راتاو شي، موږ د دوی په وړاندې ولاړ یو، زموږ هر فرد چې وروځي هغه ووژني، ان چې زموږ ډېر افراد یې راووژل. زما په فکر هغه به همداسې وي چې موږ یې اوس په ویښه وینو چې په یوازې ځان یې زموږ 3 پهلوانان رامړه کړل. د دوی مرسته د اسمان له لوري کیږي. دوی وایي: په دې خبره د ماهان زړه نور هم مات شو او ځواب یې ورنه کړ. قوم ورته راغونډ شو او د جنرال د خبرو په اړه یې پوښتنه ورڅخه وکړه، خو ده هېڅ ورته ونه ویل. خو کله چې په دې اړه ډېرې پوښتنې ورڅخه وشوې، ماهان ولاړ شو او د خطیب په ډول یې خلکو ته وویل: ای د نصراني دین پیروانو، که جګړه ونه کړئ، حتما په تاوان کې یاست او مسیح درته په قهر کیږي. خدای جل جلاله ستاسو د دین تل ناصر او مددکار دی. خدای جل جلاله پر تاسو باندې حجت لري، ځکه تاسو ته نبی او کتاب را لېږلی. د ستاسو نبی د دنیا تابع نه و او تاسو ته هم امر کوو چې د دنیا مطابقت مه کوئ. د ده په کتاب امر شته چې ظلم مه کوئ، ځکه خدای ظلم او ظالمان نه خوښوي. کله چې تاسو د دنیا تابعداري، ظلم او بغاوت شروع کړ، خدای جل جلاله ستاسو دښمنان پر تاسو غالب کړل او د آخرت په ورځ به تاسو هیڅ عذر هم نه لرئ چې د خپل نبی امر مو پرېښود او د خپل کتاب پیروي نه کوئ. ستاسو په وړاندې عرب ستاسو زلمیان وژني، اولادونه او میرمنې مو په اسارت وړي، تاسو بیا هم له ګناهونو مخ نه اړوئ.
له علام الغیوب خدای څخه نه ویریږئ. خدای جل جلاله واکمني ستاسو له لاس څخه وکړه او ستاسو دښمنان یې در باندې غالب کړل، دا به د ده عدل وي، ځکه تاسو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه پرېښې ده. امام واقدي وایي ماهان چې کله د جنرال د خوب لیدلې خبره واورېده، هغه ته یې امر وکړ چې دا راز پټ وساتئ. قیس بن حبیره او عبدالرحمن بن ابي بکر د وژل شوو جنرالانو وسلې او جنگي تجهیزات راواخیستل او مسلمانانو ته راغلل. غنیمت یې د ابو عبیده په وړاندې کېښود. قیس بیرته پر هغه ځای ودرېد چې خالد ورته ټاکلی و. عبدالرحمن د جګړې میدان ته ولاړی، دواړه صفونه په منځ کې وګرځېد. نوموړي د خپل مقتول جنرال پر غنیمت شوي اس سپور و، خو هغه د عربو د اسونو په ډول رفتار ترې لاندې نه کاوه. بیرته راوګرځېد او په بل اس یې تبدیل کړ. د رومیانو د لښکر برخې طرف یې برید وکړ، صفونه یې ور ګډوډ کړل او 2 سپاره یې ورڅخه ووژل. په تیزي سره له هغه لوري راوګرځېد. د لښکر په منځنۍ برخې برید او له هغو څخه وروسته یې د لښکر پر چپ اړخ د غشو باران وکړ. په دې وخت کې یو رومي پهلوان ورته راووتی. له لږ مقابلې وروسته یې هغه هم وواژه. بل ورته راغی، هغه یې هم وواژه. خالد وویل ای څښتنه، ته عبدالرحمن په خپل نظر کې ولرې، ځکه نن ورځ نوموړي په یوازې ځان د جګړې ډګر ګرم ساتي. وروسته خالد پرې نارې، ای عبدالرحمن، د خپل پلار سپینې ږیرې او بیعت ته وګوره او بیرته خپل ځای ته راوګرځېږه. عبدالرحمن د ده د ټینګار له امله راوګرځېد. حزام بن غنم وایي ما د یرموک برخوال ته وویل آیا په دې جګړه کې ښځې هم برخوالې وې که څنګه؟ ده وویل هو، اسما د ابي بکر لور، د زبیر بن عوام میرمن، خوله د ازور لور، نصیبه د کعب لور، د اکرمه بن ابي جهل میرمن، ام ابان، عزا د عامر بن عاصم لور، له خپل خاوند مسلمه بن عوف الضمیري سره، رمله د طلیحه الزبیدي لور، رعلا امامه، زینب، هند، لبني او د دوی په څیر نورې میرمنې په دې جګړه کې برخوالې وې او داسې جګړه یې کوله چې خدای جل جلاله او رسول پرې راضي کېدی. جګړې په ډګر کې د مسلمانانو میرمنې. امام واقدي وایي موږ ته عبدالمالک بن عبدالحمید حدیث بیان کړ. نوموړي د یرموک د جګړې شاهد او ویې ویل دې پیښې اول د اور لمبې وې او آخر یې د وینو ردونه وو. جګړه ورځ تر بلې سختېدله. عمر بن جریر وایي موږ په اوله ورځ لا د سپکې جګړې شاهدانو. هغه داسې چې عبدالرحمن بن ابي بکر یاد کړي خلک ووژل. مسلمانانو برید پیل کړ. ماهان د خپل لښکر لسو صفونو ته د جنګېدلو امر وکړ او تن په تن جګړه شروع شوه. ابو عبیده د ماهان په برابري ولاړو. ویې لیدل چې ماهان پر مسلمانانو بریدونه کوي. نوموړي پوه شو چې کار نور هم سختېږي. لا حول ولا قوته ویلو وروسته یې د سهار له لمر څیرې څخه جګړه پیل بیا تر لمر لوېدو پورې روانه وه. هغه مهال دواړه ډلې له یو بل څخه بیل شوې چې د شپې تیاره راخوره شوه. ډلو ترمنځ توپیر صرف په شعار سره کېدی. عربو په خپلو انصابو سره یو بل ته چغې وهلې او د خپل شعار نارې به یې وهلې. هره ډلګۍ خپل ځای ته راوګرځېده. د مسلمانانو میرمنو د خپلو خاوندانو داسې هرکلی وکړ چې هر یوې د خپلې خاوند له مخ څخه په خپل پړوني سره ګردونه پاک کړل او راته ویل ای د خدای جل جلاله ولی، الله دې جنت زیری در باندې وکړ. دا شپه مسلمانانو ډېره په خوښۍ تېره کړه او ورونه یې بل کړل. دا ځکه چې په اوله ورځ د دواړو غاړو له لوري مرګ لږ شوی و. رومیان هم لږ مړه شوي وو او له مسلمانانو څخه 10 تنه په شهادت رسېدلي وو چې 2 تنه د حضرموت او یو مازن او بل ته صارم ویل کېده. 3 د عصفان قبیلې وو، رافع، مجلي او علي. یو له انصارو عبدالله بن حزم. 3 تنه د بجي لیله وو او یو هم د مراد قبیلې سوید د قیس بن حبیره وراره وو. کله چې د نوموړي وراره ورک شو دی ډېر پرې خفه شو او دا یې عقیده شوه چې په شهیدانو کې پاتې شوی. قیس بن حبیره او د ده د قبیلې څو خلک د جګړې میدان ته پسې ولاړل. هلته یې ولټاوه خو پیدا یې نه کړ. کله چې یې د بیرته راتلو قصد وکړ ویې کتل چې د رومیانو د لښکر له لوري یوه رڼا را روانه ده. د جګړې ډګر ته راځي. دوی د خپل هغه جنرال په لټه کې وو چې د عبدالرحمن په مبارزه کې وژل شوی و. هغه دوی ته ډېر قدرمن و. قیس بن حبیره خپلو ملګرو ته وویل تاسو خپل اورونه ووژنئ. زما دې قسم په خدای وي زه به د خپل ورارو بدل له همدې خلکو واخلم. راوی وایي دوی خپل اور واژه او د مړو په منځ کې خپل ځانونه پټ کړل. ځانونه یې برید ته اماده کړل. څو شېبې وروسته د 100 نفرو په تعداد کې رومیان راغله. ځانونه ښنګي لوازمو سنبال کړي وو. له قیس بن حبیره سره 8 تنه مجاهدین وو. هغو ته یې وویل دښمنان 100 او موږ 8 تنه یو. او هغه هم ستړي قیس بن حبیره ورته وویل تاسو ولاړ شئ
قسم په خدای جل جلاله زه د شهادت تمه لرم او د خدای جل جلاله په لار کې مې کلکې سیالۍ ته اراده کړې. ملګري یې د ده وینا ته حیران شول او د باتورو زلمو په ډول د ده تر څنګ ودرېدل. رومیان راغلل، د جګړې په ډګر کې پر پرتو مړو کې وګرځېدل. هغه خپل مقتول مبارز یې وموند چې عبدالرحمن بن ابي بکر وژلی و. هغه یې واخیست، بیرته د خپلو عسکرو لور ته روان شول. قیس بن حبیره ورباندې نارې چیغې کړې او له ملګرو سره ورپسې ورغلی. رومیان وارخطا شول او د جنرال لاش یې وغورځاوه. مسلمانانو تورې پکې وچلولې، د زړه دریغه قتل یې پکې وکړ. قیس چې په هر سړي واهه دا به ویل دا مې د وراره بدل دی. راغی وایي نوموړي 14 تنه غلیمان ووژل او همداراز د ده ملګرو د دښمن ډېر افراد ووژل او یې څه ورڅخه خلاص شول. قیس چې کله له جګړې وزګار شو بیرته یې د خپل وراره لټون پیل کړ. د رومیانو د مړو په منځ کې زګیروي تر غوږ شو چې ورغی ویې لیدل چې سوید بن بهرام المرادي دی. کله چې نوموړی خپل تره وپېژند ویې ژړل. قیس ورته وویل ای وراره ولې ژاړې؟ هغه ورته ویل تره زه په دښمن پسې ولاړم، مې ورسره وکاوه، یو مخ راباندې راوګرځاوه، په سینه کې یې په نیزه ووهلم او سخت زخمي شوم. او دا حور العین مخامخ راته ولاړې دي او زما د روح د ختلو انتظار باسي. راوی وایي قیس هم د دې وینا له اورېدو سره سم په ژړا شو. ویې ویل ای وراره د هر اجل خپله نیټه وي، کیدای شي ستا وخت پاتې وي. ورته وویل فکر نه کوم ای تره، کولی شي چې ما د مسلمانانو تر لښکر ورسوې تر څو هلته وفات شم. ده ورته ویل هو. وروسته یې را په شا کړ او د مسلمانانو لښکر ته یې راورساوه. خپلې خیمې ته یې بوت، هلته یې څادر بار کړ. ابو عبیده د قیس په بیرته راتلو خبر شو، ورته راغی. هلک یې ولید چې خپل ځان یې قربان کړی و. نوموړی سر ته کېناست، ویې ژړل او ورسره حاضر و. مجاهدینو هم وژړل. ابو عبیده ورڅخه وپوښتل ای وراره څرنګه یې؟ ده ورته وویل ډېر ښه یم، خدای دې محمد صلی الله علیه وسلم ته ډېر خیر ورکړي چې د حق لارې هدایت یې راته کړی او زه له خدای جل جلاله د عافیې امید لرم. دا د حور العین ماته نارې وهي او راګوري. له دې وینا سره یې روح اعلی علیین ته پرواز وکړ. انا لله و انا الیه راجعون. هغې وایي موږ له دغه ځایه نه وو ولاړ شوي، دی مو خاورو ته وسپاری. راوی وایي سوید بن بهرام د شهادت په شپه قیس دغه مشرکینو په وژلو هم خبر کړ چې په همدې شپه قیس او د ده ملګرو وژل. نوموړی ډېر پرې خوشحاله شو او په دې پوه شو چې دا د بري نښه دی. راوی وایي دا شپه مسلمانانو د قرآن کریم په تلاوت، لمونځ او د بري غوښتلو په دعا وتېره کړه. راوی وایي ماهان ته د شپې جنرالان، قسیسین او راهبان راجمع شول. دسترخوان یې ورته وار کړ، ډوډۍ ورته راوړه. نوموړي څکه پرې ونه کړه ځکه هغه خوب چې ورته بیان شوی و د ده فکر یې ډېر خراب کړی و. دا یې خوښه وه چې له جګړې څخه لاس واخلي او جزیې ته یې غاړه کېږدي، خو دا کار یې تر وس تېر و. جنرالان، راهبان او قسیسین ماهان ته راغلل او ورته ویې ویل څه پېښه ده چې ډوډۍ نه خورې؟ که دې په وژل شویو عسکرو او تېره ورځ جګړه زړه شین وي نو جنګ خو لکه د اوبو سلواغه، کله یو او کله بل لاندې وي، کله سړی په ګټه او کله په نقصان کې وي. او ته باید په دې هم پوه شې چې له اجتماعي برید پرته دوی پر موږ غالب دي او که اجتماعي حمله پرې وکړو یو فرد به یې هم ژوندی پاتې نه شي. ماهان ورته ویل زه پر تاسو صرف له دې کبله د ناکامۍ ګمان کوم چې تاسو د خپل دین اصولو ته شا کړي او په خپل واک او ځواک کې مو ظلم شروع کړی. له همدې کبله عرب را باندې غالب کیږي. په دې وخت کې یو سړی ولاړ شو او ویې ویل زه ټول وخت ستاسو د دین یو پیروان وم او یم. زما 100 پسونه او زوی به مې تاسو د واکمنو له ډلې یو فرد زما د مال خواته خیمه ودروله او زما پر مال یې تیری وکړ او د خپل ضرورت مطابق پسونه یې ورڅخه بیل کړل او پاتې د ده عسکرو سره وویشل. زما میرمن همدې واکمن ته راغله او د پسونو د لوټلو شکایت یې ورته وکاوه. چې کله زما میرمن ولیده دننه وروستلو امر یې ورته وکړ. دا هلته بوتلل شوه او ډېر وخت یې دننه تیر کړ. زما زوی چې کله خیمې ته ورنږدې شو له مور سره یې جنسي تیری روان و. هلک نارې کړې. دې واکمن د هلک د وژلو امر وکړ. زما زوی عسکرو واژه. زه د خپلې بچې او میرمنې د خلاصون دپاره راغلم. عسکرو ته یې زما د وژلو امر وکړ. د تورې وار را باندې وشو. هغه مې پر لاس ولګېد او لاس یې راڅخه غوڅ کړ. وروسته یې خپل پرې شوی لاس حاضرینو ته وښود. ماهان په دې وخت کې ډېر په قهر شو او هغه سړي ته یې وویل دا واکمن چې له تا سره یې دومره ظلم کړی ته یې پېژنې؟ هغه ویل هو دا ده. په ناستو جنرالانو کې یو ته اشاره وکړه. ماهان هغه ته په غضب وکتل. راوی وایي هغه جنرال او ورسره ناست ملګري په قهر شول او پر سړي برید وکړ. په تورو یې ټوک ټوک کړ.
ماهان ورته وکتل او غوسه یې نوره هم زیاته شوه او ورته ویې ویل زما دې په مسیح قسم وي تاسو به ذلیل او رسوا کیږئ خوار شئ د داسې فعلونو له کولو سره تاسو د برید امید لرئ له غچ او انتقام څخه نه ډاریږئ خدای جل جلاله به د ده انتقام له تاسو اخلي له تاسو څخه به واک او نعمتونه واخلي او هغه چاته به یې ورکوي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ځان دپاره اصل ټاکلی وي زما قسم په خدای وي تاسو زما په فکر د سپیانو حیثیت لرئ او د دې کار انجام به تاسې ووینئ چې پای مو پر څه تمامیږي وی وای نور دی ورڅخه ولاړ شو او دوی سره پرېښودل کله چې نور خلک لاړل یو جنرال ورسره پاتې شو هغه ورته ویل ای ملکه قسم په خدای جل جلاله خبره همداسې ده لکه تا چې وکړه او زما هم باور ده چې موږ مغلوب کیږو ځکه ما په خوب کې ولیدل چې د اسمان له لوري پر تیزو آسونو خلک راکوز شول او د عربو شاوخوا راتاو شول په وسلو ښه سمبالو موږ د دوی په مقابله کې ولاړو ما ورته وکتل زموږ هر فرد چې به ورتلی هغه به یې واژو او په دې ډول ډېر خلک راووژل دې جنرال هم د تیر جنرال په ډول کټ مټ دغسې خوب ورته بیان کړ ما ټوله شپه پر دې فکر وکړ چې مسلمانانو سره څه وکړي چې کله سهار شو مسلمانانو بیا صفونه برابر کړل د رومیانو عسکرو ته یې چې کتل په هغې د وارخطایي نښې لیدل کېدې مسلمانان پوه شول چې څه پېښه شوې ابو عبیده وویل تاسو یې پرېږدئ برید ما ورباندې کوئ ځکه بغاوت کوونکي رسوا کیږي راوی وایي فوجي جنرالان او څلور غټ امیران قناطیر شرجیر تیرجان او قورین چې د بشپړ لښکر مسؤلینو ماهان ته راغلل او د جګړې اجازه یې ورڅخه وغوښتله ماهان وویل زه یو ظالم قوم نشم جنګولی که تاسو واک لرئ له خپل ځواک واک او خاورې څخه پخپله دفاع وکړئ دوی ورته ویل زموږ په مسیح قسم وي چې موږ جګړه خوښوو او تر هغو به یې پرېنږدو چې تر څو مو له شام څخه ایستلي نه وي یا یې موږ ټول وژلي نه یو ته زموږ په قول باور وکړه او د جګړې میدان ته مو وروباسه کله ته د جګړې قصد وکړې بیا موږ امیرانو ته یو ځانګړی ورځ رامعلومه کړه تر څو معلوم شي چې څوک دلاوره جنګي او سخت دی او څوک مسلمانان له دې تیري څخه ایسارولی شي په خپل عیالونه کوچنیان او مالونه سره راغونډ کړو که عرب مغلوب شول بیرته به هر شی خپل ځای ته ورسوو او که غالب شول موږ به خپل شیان خپلو ښارونو او قومونو ته ورسوو د دې ګټل او یا بایلل د یوې 2 ورځو کار ده ماهان وویل پر دې رایه دي د خدای لعنت وي ما ته وخت راکړی چې بادشاه ته په دې اړه لیک واستوم وروسته یې هرقل ته داسې لیک واستوه اما بعد بادشاه زه تا او ستا واکمنۍ ته د نصرت دعاوې کوم او د رعیت عزت او خوندیتوب دې تل غواړم تا ته زه له بې شمېره فوج سره د عربو دپاره ولېږلم زه د دوی ساحې ته ورغلم دوی ته مې تمه ورکړه دوی له هغې ډډه وکړه د سولې وړاندیز مې ورته وکړ هغه یې رد کړ او دا مې ورته وویل چې څه تحفې به درکړو بیرته ولاړ شئ هغو ته یې غاړه نه کېښوده زموږ لښکر له دوی څخه دومره په ویره کې ده چې زه یې له ګډوډۍ څخه په ویره کې یم ما د خپل لښکر څخه د فکر او پوهې خاوندان او ستاسو خیرخواهان راغونډ کړل هغوی پرېکړه وکړه چې برید پرې وکوو او ټول په یو ورځ د جګړې میدان ته ورسو تر هغو نه راستنېږو تر څو چې خدای جل جلاله زموږ ترمنځ خپله وروستنۍ پرېکړه نه وي کړې که چیرې دښمن پر موږ بریالی شو نو د خدای په قضا راضي شو او په دې پوه شه چې دنیا ستا له ولکې څخه وتونکې دی د هغه څه په اړه ویر او غم مه کوه چې له واک څخه دې ووځي د خپل پلرنی ځای قسطنطیې ته ولاړ شه له هغه رعایت سره ښه چلند کوه خدای جل جلاله به رحم او لورینه در باندې وکړي تواضع اختیار کړه بیرته به دې خدای لوړ کړي ځکه خدای جل جلاله تکبر کوونکي نه خوښوي ما د دوی جنګي قمندان خالد ته یو چل جوړ کړ او هیله مې درلوده چې اسیر یې کړم کله موده یې ولید چې پر حق ثابت او محکم ولاړو دا ویر را سره پیدا شو چې دا فریب تر زموږ په تاوان تمام نشي دا خلک صرف د عدل او حق پلوي کوي له دې کبله بریالي دي والسلام له دې وروسته یې لیک سره ونغښتی او څو عسکرو ته یې په لاس کې هرقل ته ولېږی امام واقدي وایي اولې ورځې له پیښې وروسته ماهان 2 شپې جګړه وځنډوله امیر ابو عبیده خپل یو جاسوس ورولېږی چې د رومیانو جګړې ځنډ سبب معلوم کړي له 2 شپې او ورځې تېرولو وروسته جاسوس بیرته راستون شو ابو عبیده ته خبر ورکړ چې ماهان هرقل ته لیک استولی او د هغه جواب ته منتظر و خالد بن ولید ویل ماهان له دې وجې له جګړې پر شا شوی چې په زړه یې ویره ننوتلی دی ته موږ ته د جنګ کولو قمنده راکړه ابو عبیده ورته ویل تلوار مه کوه ځکه تلوار شیطان کړی امام واقدي وویل ابو عبیده یو نرم سړی و او نرمښ یې خوښاوه چې کله 8مه ورځ شوه ماهان چې د خپلو ملګرو تلوسه ولیده چې جګړې ته ډېر تږي دي ویې غوښتل چې د جګړې قمنده ورکړي او د دوی مرال ډېر خوښ و د لخم قبیلې یو نصراني عربي راوغوښت او ورته ویې ویل
دی عربو ته ولاړ شه او د دوی د حالاتو تجسس وکړه چې دوی څه کوي. دوی وایي هغه لخمي کس راغی او د مجاهدینو په لیکو کې یو شپه او یوه ورځ تېره کړه. ټول مسلمانان یې ولیدل چې ډېر ډاډه او مطمئن وو، په لمونځ، تلاوت او تسبیح باندې یې مصروف وو. د دوی په منځ کې د ظلم او بغاوت کې نه لیدل کېدې. نوموړي د امیر ابو عبیده دیرې ته هم ورغی، ویې لیدل چې تر ټولو عربو ډېر ضعیف ښکارېدی. یو ځل به پر ځمکې ناست او بیا پروت و چې کله به د لمانځه وخت راورسېد پورته به شو او اودس به یې تازه کړ او د اذان تر کېدلو وروسته به یې خلکو ته لمونځ ورکړ. نصراني عرب چې کله مسلمانانو ته وکتل ویې لیدل چې کوم څه امیر ابو عبیده کول هغه نورو مسلمانانو هم کول. نصراني جاسوس له ځان سره وویل دا ډېر ښه اطاعت ده، زر ده چې دا خلک به غالب شي. راوي وایي جاسوس بیرته ماهان ته ورغی او د خپلو سترګو لیدلې حال یې ورته بیان کړ او ویې ویل زه له داسې قوم څخه راستون شوی یم چې د ورځې یې روژې او د شپې به یې لمنځونه کول، امر بالمعروف او نهي عن المنکر یې د ځان دپاره وظیفه ګرځولې وه. د شپې راهبان او د ورځې زمریانو. د دوی یو فرد چې بغلا وکړه څه هم مشر لاس به یې ورپرې کاوه او که به یې زنا وکړه په رجم کاوه یې. د دوی خواهشات پر حق غالب نه و، بلکې حق د دوی په وړاندې د اولویت درجه درلوده. امیر یې د یو ضعیف فرد په حیث ژوند کاوه او دوی یې ډېر ښه اطاعت کاوه. که په هغه ولاړېدی دوی به ورسره ولاړېدل او که به کېناست دوی ورسره کېناستل. جنګ یو ستر ارزو او دا یې یوازینۍ غوښتنه وه چې د شهادت مرګ یې نصیب شي. دوی یوازې له دې کبله تعرض نه پیل کاوه چې بغاوت کوونکي تاسو وشمېرل شي. ماهان وویل دا خلک غالب دي خو زما یو چل زده ده، هغه ورسره کوم. جاسوس ورته ویل ای بادشاه څه چل دې زده ده؟ ماهان ورته ویل زه فکر کوم تر څو چې موږ جګړه پیل نه کړو دوی برید نه راباندې کوي، تر څو موږ متعارضین جوړ شو. ده ورته ویل هو همداسې ده. ماهان وویل موږ به هم تر ډېره وخت جګړه نه پیل کوو چې دوی ښه غافله شول نو ناڅاپي به برید ورباندې وکړو. دوی تیاری نه وي نیولی موږ به ورباندې ورشو، کیدای شي په دې توګه پرې غالب شو. راوي وایي وروسته ماهان خپل جنرالان راغونډ کړل، بیرغونه او صلیبونه یې په لاس ورکړل. 15 ګروپه جوړ شول. تر هر صلیب لاندې 10,000 عسکر وو. اول صلیبي خپل سیال قناطیر ته ورکړ او د ښي اړخ قومندان یې ورته وسپارله. دوهم صلیبي دیرجان ته ورکړ او د ارمني، نجدي، نوبي، روسي او صقالبي عسکرو مسؤلیت یې ور وسپاری. دریم صلیبي د هرقل خوریې ته ورکړ او افغانیان، هرقلیان، قیصریان، یربیلیان او دقسیان یې د تر قومندې لاندې کړل. څلورم صلیبي چې بلا بن ایهم ته ورکړ. د لخم، جذام، غسان او ضبا قومونه امیر یې وټاکئ او دا امر یې ورته وکړل چې د لښکر په سر کې به ستاسو ډلګۍ وي ځکه تاسو عرب یاست او اوسپنه په اوسپنه پرې کېږي. وروسته یې پر عسکرو بیرغونه تقسیم کړل. سهار چې کله سپېدې وچاودې روڼا خوره شوه، د خپل لښکر نظم ترتیب تکمیل کړ. د یوې خیمې درولو امر یې وکړ. د یرموک خواته یې یوه هسکه غونډۍ وه چې ټول یرموک ترې ښکارېدی. پر هغې خیمه ودرول شوه. نوموړي پکې کېناست. د خپلو عسکرو څارنه یې په داسې حال کې کوله چې ښي او کیڼ اړخ ته یې 1000 تنه په وسلو ښه سمبال هغه پیاوړي عسکر ولاړ وو چې د شاهي تخت خصوصي قطعه وه او د تیهرسي امر یې ورته کړی و. ماهان وویل پر عربو به تر دې برید بل کوم برید سخت وي چې تاسو تیار او هغه ناخبره او غیر مجهز وي. کله چې لمر راوخیږي او مسلمانان د غفلت په حال کې وویني له هر لوري برید په پرې وکړئ. دوی زموږ د ځواک په وړاندې داسې حیثیت لري لکه په تور اوښ کې سپین خال. دا راز له ایاز بن غالب الحمیري څخه روایت شوی چې نوموړي ویلي وو. د اصحابانو د ایمان داستان د 15 برخې محترم اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ برخې. تر بیا ښې چارې پر الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.